سړی دنیا کې چې اوسېږي پلار سره مور سره خزه سره لور سره زوی سره عزیزانو سره کلی سره رشته سره وغیرہ وغیرہ او چې ساتي وزي دا ټول تعلقات منقطع شي خزه سره رشتہ ختم شي زوی سره رشتہ ختم شي لور سره رشتہ ختم شي عزیزانو سره رشتہ ختم شي کلی وطن سره رشتہ ختم شي د یو نوې رشتہ شروع شي د پروردگار عالم سره او په هغه نوې رشتہ کې بیا ډومبنه تپوس چې ددن کیږي هغه دا نه چې تا سره دولت څومره او تا سره پیسې څومره او ستا خزه څو ستا بچی څو دان ډومبنه تپوس چې کم کیږي هغه دا کیږي چې ستا خدای څوک تو دنیا کې د چا بندا وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سړی دوه حالت یا حالت دای چې دا نیک او یا حالت دای چې دا بد دنه چې تپوسو شي چې ستارب سوکو نو کدانی کی خدا ہوئی چھ ربی اللہ زما رب اللہ نبی دے سوکو دے ہوئی چھ محمد الرسول اللہ ملیکی ورطا ہوئی چھ مونتا وڑان دینا پتاوا چھ تبم دسے وے اس پدیزے کی نم کنومت العروس ادشا پدیزے کی پشاند ادکے دو دڑنبش پیدناوی اس کدا سڑے بد او من ربک ستا خدای څوک نو دے ورته وی ها ها لا ادری ہائے ہائے زخو اللہ کپی نو نه پوي پیغمبر دي څوک ها ها لا ادري نه پیژني اوس ملائک ورته وی چې او خبيثه مونږ ته وړاندې نه پتا و چې تبم داسي حدیث کې راځي چړم بنه گزار د ملائکو داسي وی چړم بنه گزار چې د دې سړی وای چغه مشرق او مغرب کې واوري دي الله دې امان راکړي چې څومره گزار تیزی نو دومره چغه تیزی اوس دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې وای چغه واوري دي شي خدای دې مسلم نو زما عزیزانو د یو لک سلیری زرا پیغمبرانو راتلل او د 104 کتابونو دنیا ته راتلل غرض چې وغه صرف یو چې د دې قوم تعلق چې د هغه د خدای سره جوړ کړي بلم لا څوک شته په دنیا کې چې هغه سره تعلق جوړ کړي شته ګوره کته مالدار سره تعلق جوړول غفتل غواړي او په مال مېن نو د الله نه لوی مالدار څوک شته کته خسته سره تعلق جوړول غواړي په حسن عاشق نو د الله نه ذات خسته څوک شته ټیک کته یو داسې ذات سره تعلق جوړول غواړي چې هغه کې به ټول عمر تغیر ناراضي نو د الله واحد ذات ته چې هغه ټول عمر په یو حال وو او ویبا او تغیر به پکې ناراضي د دنیا حسن خدا سي دي چې ننوي او سبب نه کدا څنګه
آغا حسن دے چت پہ میں نے عمرے دا خزا دا یادا سڑے دے یادا بنی آدم دے ڈیر خیستہ دے دا بنوٹی حسن او دا بنوٹی حسن تا څومره تابعدار دا دی تبلیغی جماعت امیر مولانا یوسف رحمت اللہ آگے یو تقریر کڑے پا دی عیدگاہ کے آگے دا یو خبر نننا پا سن 64 کے دا تقریر کڑے اس میں یاد ہے چھ دا دنیا دا معشوقو حسن چھ دے آگا بنوٹی مثلا شنڈے پر رنگ سری کڑی مخ باندے رنگ مگلے پنکونو رنگ مگلے ویختے پا شیمبو دے کب نیمبو دے پاگے غڑ را غڑ کڑی نو دا دنیا دا معشوقو حسن چے دے آپ بنوٹی وی او دا جنت دا حور و حسن چے دے اغب فطری وی مثلا شنڈے دا با قدرتی سری ننگی دا با قدرتی سری اگے تا پا قرآن کے لفظ حور وی حور اگا خزتا وی چی یو یو استر گئے تردے تردے دا چاچی اگدے سترگی او قدرتی توری وی دیتا حور وی ویختبائے اللہ دے را توخین یو واقع رازی چے دا معراج پشپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تا بوتلے شنو جبریل ورطا خود چی جی دا محل دے او دا بنگلی دی او دا دا دی او دا دا دی او دا دا دی پا یو محل کی او جنہ والا دا و اغا مسکای غندے شوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تراغل چا مسکای شوا نو دا غید دے غاخونو اغا چمک چی دے پا دے جنت پریواتو چی پریواتو حضور خیال داو کو چی جوڑ دا خدای دیدار دے جبرائیل ورطوے چی گبراوے گما نور چنشتا آغا جنہ مسکای شو دا غید دا غاخونو دا تجلی پٹول جنت پریواتا نو ذکرانا تپوسی تیو کو چی تسو کی آغے ورطا یا رسول اللہ ستا امتیانو لچی کمی حور خدای پیدا کری دی زد آغا حور خدمتگار ہے اللہ چی دا کمو حور دا خدمتگار دا غاخونو چمک ټول جنت رانا کئی نو چا حور بلا څنګه تاسو بوائی جدادی ملیانو دا ځان لکه قرآن کې راغلی قرآن کې راغلی چې د جنت دا نوکران به څنګه نوکران زمونږ د ملک نوکران څنګه د چا پوزه چیتای د چا غوګنی د چا خپا گوڑائی دا چا یو سترگنی دا سی نوکران خلقو ساتلی دی خانانو مانانو کن خیال دی را نو اس دا جنت نوکران بچنگی نو قرآن پا دیر مشفقانہ انداز کے نوکرانو بیان کرے چی تپو سے مکوا نوکران بداسی چی زارا آئیتاہم حسبتهم لؤلؤا منصورا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا اے حبیبا دا جنت نوکران بداسی خادمان بداسی چتور تو گورے نو تب خیالو کے چی دا جوڑچا ملغلرو نا تار ویستے دے یو دا بلد پاسا ٹپکیاوی نوکران بداس لکہ دا ملغلرو پشو او بیا چی پکمو لا سنو تا تا دا خوراک شے پیش کئی اللہ سنو بیت سنگئی وحلو اساور من فضہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا
کنگن به د زرو اچو کنگن جنت کې به سړیم کالی اچي څنګه چې دنیا کې خزي کالی اچي د زینت د پاره داسې به په جنت کې خزي هم کالی اچي کنگن به چولی د زرو او پاغه لاسونو بتاته د خوراک شي کستا کله دا شوق شي چې یاره د نوکر د لاس نه خورما زبردستی پروت ما او ډډه به میوالی او داونه دي پخپل دا میورا سپینا کیو زما دی خلیل دیرو اوس د اکبر بچا لټته دا او لاس کې نشما خلیل دیرو هاجی نو قران وای چې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان تکیاب والی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې دا فرشونو سټ بد شنو او د غټو ریخم وجنل جنتین دان او د جنت د میوه با اونی د دې خلیل راوي تاسو خیال نو زما عزیزان عرض میں داو چې د قران کریم دنیا ته دراتلو غرض هغه دا نه دی دا مونږ چې څه شی جوړ کړي قران کریم قانون دی او د جناب محمد رسول الله د امت د پاره دی او تر قیامت پورې وي نو ستاجون اب دنیا کې څنګه اب داسي چې تو واده کې نستامخ کې بنقشا پرتې د قران جوړه کړي کتا کې مړې وشي ستامخ کې بنقشا جوړه کړي د پیغمبر جوړه کړي کته دنیا کې اوسېږي پیغمبر چې کوم طریقه باندې زمانہ د نبوت تیرا کړي درويشت کالا هغه نقشه پرتا ده هغه تبګوره هغه سی بجون تیرې هغه سی بواده کې هغه سی بمړې خخه هغه سی خبري به څنګه خبري بچا سره څنګه قولوا للناس حسنا چا سره چې خبري کې نو خوږی او خې خبري وکړي پښتنو خبري باندې کې پښتانه اشنغریان وی منګه پښتانه منګه مال منګه هم پښتاني چې د شپې په یو بجې په دې سرک خزه د بایسکوپ نه را روانه کړي واړه خو به غریبان خو به ټول مر شرمېده را شرمېده خدای په پاکستان کې اوس په غټو شرمولو شروع کړي غلام ساکه مو شرمو اوس د نواز شریف لمبر دی ډېر اګمال کړي دا دروغجن حیران بش چې پدری سلويخ کاله کې دی پاکستان حکومتونو د قران سره کوم لوبونه او بیا یو لوی ظلم عزیزانو بلو شو لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړی شو مولا خرید کړی شو او مولا ولا هیله جوړه کړه چې خایږي د شان د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې د امړې جوشي غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي دې څوي دا ټکي له ګوري تاسو په دې دوکا کې مونږه چولې چې روره په دغه ګرځندې باندې ناستا مړې لاړو د جنت چوتي استاد مړی کور دغه نکم وران کور دا پلارم دی خو ګور ته چې د مور پیدای زما مخ کې لوي شو سیوا د آرام توب نه دی بل کار نه دی کړ
غل توی جوارگر توی ډاکو توی زناکار توی پلیت توی مردار توی جمعات لچرنه راغله ته مړی راته په کټ کې پروت او زدل تناست او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځنی فوت شي تا د خدای قرآن وی چې تا ته معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت کې چې کوم تا ته معلوم نه چې ته زما مخکې د مور را پیدا شو زما مخکې لوی شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځنی فوت شي زما مخ یو سړی ما نه دی لیدلی ته نیم خبر نو کاغه د پارویم چې الک ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دی لیکن چې ما لیدلی او زه وایم چې پس په فدیه داغه ما فاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیت چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در مخله ای ما قبول کړه ما دا څه چل کیږي ماما وای پدې کې 15 لک جوړ نو بدا هیله شو دا هیله دا کده دوکا دا به څنګه خدای بندگانو په دې خلق بخلای کی ستا ټول ژوند د قران نه باغی تیر دی ټول ژوند ته ټول عمر د قران نه باغی پاتې شوی د اسلام نه باغی پاتې شوی او زه د مرګ نه رستو وایم کله په کې بازي دا आवाज وګړي دعاوږي چې خدای ته واړه جنت ایو مولا وی خدای ته واړه جنت ته ما خدای قران ته وګړه ته جنت دی اجازه دل ورک مونږ به کوم خو یعنی کل بل خواته جنت دی چاغاته واړه دې ته ورکوس مونږ به کوم خو نو دیو جنا عزیزانو په غلطۍ کې مم مبتلا کی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اورېدل زدرتا د اورېدو خبرې نه کوم زدرتا چې شمدید خبرې کوم 300 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 300 کاله پس دا سي پروت دی لکه چې پرون دی دا زما د لیدو خبره درته 300 کاله 15 کاله پس یو مړی د قبر نه راويسته ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخي امغه سن ختی ویل کچ وستي 15 کاله دا 300 کاله پس می چلی دله داغه تاریخ قدر توخم تبوي چې لاندې د جنت ور سره ولې ون لیدو او دا 15 کاله پس د چې در توخم د هغه سړیو چې د تمام تجارت او د ګټه سور لسنې د خدای په لار کې باج کړي دی او دوانه په خپل کړي په تمام په خبر کې چې جمعهتون ګوره د جوړ کړي ک سره کې ګوره د جوړی کړي ک کوی ګوره د جوړ کړي ک پلونه ګوره د جوړ کړي ک خوار غریب ودل دي د کړي 15 کاله پس او اتل سورج پس می یو مړی راوته ولیدو اتل سورج پس داغه کار څو چې پردو خزو پسې بغرزید سپلایر د خزو منځ او داسې نو پلیت مردار اتل سورج پس راوته ولیدو چې خخته را لری کړه دومره کرور لړمانه د قبر نه راوړ دا د لیدو خبره ده او داسې غرار شو چې اته ورځې ما د یره روټای نشو پړې او پاسې دین مدالي دین دا 300 کاله پس می چې ولید نو دا شعر مې وې چې پاس رو ختم
چې تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان درویشانه ژوند اختیار کوي. عزیزانو قرآن تفسیر چې ده اغا ذات اقدس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویش کالو ژوند د پیغمبر وګوره او هغه زندگی اختیار. نن چې پتا سو کې وادي تاسو څه کوي دا د کلو خلک کینه کنه مروړه دادی وې زمرم دغه چې د بیا وې چې دغه غرباته دغه غند خو زجاړ زما عزیزان وادي تاسو کې تاسو څه کوي تاسو دا تمام ینګ نوجوان طبقه چې د شپې نکریزو باندې خزو سره روان یي ټوپک در سره تماچې در سره کلاشنکوف در سره ټک 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 کلاشنکوف بر واده د چا دی او غډیږي تاسو کې عقل نشته سړیتوب در کې نشته هوش در کې نشته ظالم قوم یعنی تر مرګ پورې بتاسو بیهوش څه سړیتوب او عقل بدر کې نه راځي. اوس لور د چا وجي واده د چا کی کور د چا باديږي او غډيږي پیسو بیا چډول کی ور سری د لکان نه دا ورته بنګړه لکه څه چل واده ده نالت پدا سي واده نالت پاغه چاشه چې څوک د دې ودونو وريږي په خپل کې دانه او خېجه چې څوک د دې ودونو وريږي خړلې خو دي نه نالت دا وده ده زما 58 کال عمر ده زما ما په خپل زندګۍ کې د چا د واده روټاین نه پړ په خپل زندګۍ زکه چې دا د سړیتوب ودونه دي نه نو د دې روټای خوراک دینه غول خوراک په خپل زندګۍ ما د چا د واده روټاین نه پړ ما په خپل زندګۍ کې د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي منی دا ثابت چې خان او نواب او ارباب نامي دا مولانا چې ناس ته دا منس دا زما د سلويختو کالو آشنا سلويختو کالو نه دای ما پیجنې واشنغر ته زم راځم پاشنغر کې کده روټای ټیم راغله د دوی مدرسې ته بلاړم کده چا راغله د دوی مدرسې ته بلاړم یا د چا دکاندار سره مسکی ما د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني کوم شی چې اعتقادي طور زبد غنم هغه ته زنیز دینې مرغه ټلویزیون مستقله سینما ده ټلویزیون او بایسکوپ کې څه فرق شته نن د غریبانو د چابړی مارو په کور کې ټلویزیون دی تاسو راشي زمون په خبر کې د لوی خطیبانو کور کې لوی خطیبان خلا لا خدای په قهر واوړي داغه د لاهور شاهي مسجد خطیب دی کتو چې پرتګیستل لیلو پټاور په سر کول وجه څه چې نواز شریف په خوشاله اپ خوشاله ده لوی غاګرا کمیسه اغوسته دی لو پټای په سر کړي دا لګیا دی هغه ته لو پټاور په سر پلش پدا لکان ورتن زمون آئنده نسل د پاکستان چې دی الله دې د پاکستان حکمران طبقه په برګستر ګړند خدای دې دوی هلاک خدای دې دوی تباہ او برباد هر یو خبيث کې راغله دي نو ملک نه د دمتوب او د کنجرتوب اډه جوړ نن د هغه خلکو تاسو پیروکار یې
چې کوم خلکو د قوم بچو د پاره د بلو پرنٹ اډې جوړ کړي. نن ستا د پیښور په سینماګانو کې بلو پرنټونه چلیږي کنه چلیږي؟ پاغه د قوم بچی تباہ کیږي کنه کیږي؟ نن دا ذلیل قوم د هغه خلکو پیروکار. زما عزیزانو زمون آینده نسل چې ده دا بډمانی، دا به کنجرانی. تاسو د قران جشنونه دي ته کوي جنډای لګوي او سجل ده قران شریف ختم شوی. قران شریف زیارت ته چې مال غوسه کو شکرانه پی واچو نه زیارت دا چا درته ځین کې چوری چې ټول ناکای کله جنډي کوي او بس تاسو بم جنډه دا لور وده نقشه دې په مخ کې قران نور وانه لګي. مولانا فضل مولا ته دې خلکو د قران شریف نامه وانه که په دې ناقه علاقه کې چا لور دغه سي نه وځول دوی له مترجمه کوي په آرام کې نه مجمعاتونه جنډې کوي. نوم زای قسم په خدای ډېرې جنازې دي چې زه پکې شریک شمه نیت نه تا ما ته پته د دل نیت تړم نه. نو دې تاسو خیال لور وده څنګه به د پیغمبر نقشه مازیګر ټیم بی بی فاطمه لور ده د جناب محمد رسول الله. ټیک د بابر شړای لو پټای ورته سر کړه د کجورو د پانو دوه کړای جوړې کړې په غوډو کې ورته واچو او پیغمبر په خپل نکاح وتړلو په خپل ایجاب قبول پیغمبر په خپل حضرت علی سره وکړ او جنکای ور سره کړی دا د حضرت علی کور ته بوزي ما غلط نکاح وکړ. په دې کې څوک د جنې نو به څوک راځي کتلا په شیخ ګیره والا جمعه مخزي ما ایدا ګیره دي جمعه کې خواځوا زه به څلور داسې وادم سمور مړی پلار مړی دا چې لاس نیولې ورکم ته د خدای جواب کولې اوس یو ویر جوړ دی جاله زیاده ده سردار شوکت یاد نور چره جری زیاته شوه نن بے نظیر هم ورغاړي وته په اخبار کې فوټو کتل سردار شوکت یاد ته ورغاړي وته مل دې بے نظیر نه پوښتنه وکړي چې په دې پر دې ځای ته ورغاړي وته سردار شوکت یاد ته ماما ده څه ورغاړي وته خدغه سي مزادي پریخي دي خدا خدا سے شهد ہے استاسو دې کلی کې قصاب شته واکه ها قصاب نا ویل کسرت کرا کا قیمت ہی کو سرت کر در کا او پلاس کې داسې نیول او په دې سارا کروان کپدی تکس پیرا تو کی گناہ ستاده کده سپیرا چې تا بربند نیول ها ته چا ګډا کپدی ټیکا باندې ټپوس راټوب شو ګناه ستاده کده ټپوس خزه خسرتی کړه تا چې بار راوستو ټپوسانو پر راټوب کړو ګناه د ټپوس لک پخېټه مور ده خزه بربنده کړه کنه چې لک پخېټه مور او دروټه درکه لګي خزنه بورکا کوزا کړه او دغه ورته دغه پلار روان او دغه لچ پکېټم پرونه جمعه کې داسې کې درته د عمل ټیکټون داسې لس ورځې حکومت د پاکستان راکا لس ورځې او اعلان کو چې چا خزه بارولې دا بربنده یې تخته کرانا خزر اوتا نو گیرا میکالا ٹھیک شو اعلان کو چکم نئی گیرا کلک لاس کے غس کئی او گورم چنایان مانا گیری کئی منستا تا صدر کے راشستا دا ملک دا
هغه خلق خزي پاتا 100 روپے سر جوړی په سړو باندې چې کوم ستاسو اجرو تراشي او درته زما غریبان ورونه زما غریبان ورونه لونو نو ته خو د کانګري بړوای تا ته چې خان دلاو ویم درې ورځې روټای په کور کې نه خوري زما غریبان ورونه الګا د دیوالې په سو کوجري تراغله خان او چې زما غریب ورونه خزر راته دسه چې غریب ورونه خام را ترور خان چې ما ترور وای زب لفظ ځان وینځ خدای دې ما د دې پلی ترور